دا د کراچۍ په سوامي ناراین مندر کې هندوان خپل مذهبي تهوار دیوالی مانځي. د دې ترڅنګ په نورو مندرو کې هم دیوالی مانځلو مراسم د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شوي دي چې 3 ورځې به جاري وي. هندوان وایي د دوی بګوان رام د هغه میرمن سیتا دیوی او د هغې رور 14 کاله په ځنګل کې تیر کړي وو. په دې ورځې آزاد شوي او کور ته بیرته راغلي وو، نو ځکه هر کال دوی په دې ورځې د دیوالۍ خوشحالي مانځي او پوجا پاټ کوي. په دیوالۍ کې هندوان مندر خپل کورونه په رنګارنګ رڼاګانو سینګاروي، ډیوې بلوي او پټاخې ډزوي. هندوان وایي دیوالی د فصلونو اخیستو جشن هم دی چې دوی پکې یو بل له ډالۍ ورکوي او ښه خوراکونو خوړلو سره یې مانځي. और आज का हमारा जो ये इवेंट है दिवाली का एक बहुत बड़ा इवेंट है. दिवाली د हिंदू मजहब غټ تهوار دی. د دیوالی د هندوانو نوې کال پیل کیږي. نن دلته موږ یوازې هندوان نه یو، دلته مسلمانان، عیسایان او سیکان هم راغلي دي. پاکستان کې د داسې غونډو ډیره اړتیا ده چېرته چې په شریکه خوشحالي ومانځل شي. ضرورت ہے جہاں مل کے خوشیاں بانٹ سکے. د کال 2023 د سرشمیرنې له مخې په پاکستان کې نږدې 9 لکه هندوان اوسیږي چې پکې 3 لکو نه زیات هندوان یوازې په سند کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.